السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دې جلسه کې موږ د مایعاتو داخلي استحکاک د کتله او وزن ترمنځ اړیکه او همدارنګه ضربه لرو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ د مایعاتو داخلي استحکاک ده، یا هم چنان دې ته په ځینې کتابونو کې لزوجیت هم ویلي، یعنی لزوجیت خپله د مایعاتو داخلي استحکاک ته وایي. راځئ ګرانه زده کوونکو چې د مایعاتو داخلي استحکاک یا لزوجیت څه شی د تعریف باندې راځو. لزوجیت یا د مایعاتو داخلي استحکاک دا هغه رګونه یا پیپونه دي چې د مایع مختلفو پروتونونو یا د مایع او د کانتینر دیوالونو ترمنځ واقع کیږي. دا څرنګه ده ګرانه زده کوونکو؟ تاسو تصور وکړئ که موږ داسې یو کانتینر ولرو، دغه کانتینر چې دي د اوبو څخه ډک دی. دغه اوبو چې دغه د کانتینر دیوالونو سره په تماس راځي، همدې ته د لزوجیت یا د مایعاتو داخلي استحکاک وایي. ګرانو زده کوونکو تاسو ښه شکل ته ځیر شي، په اوله شکل وګورئ د پیپونو یا رګونو په شکل باندې دي چې اوبو پکې جریان لري، او دویمه شکل ته وګورئ کوم شکل چې تاسو ته مې وویسته لکه د کانتینر په شان یو لوښی داسې په هغې کې مایع قرار لري. نو د دې په دننه کې موږ د مایعاتو داخلي استحکاک سنجوو. د مایعاتو داخلي استحکاک چې دي د دې فورمولې رابطې څخه موږ کولی شو ترلاسه کړو چې RI دا خپله RI چې ده د مایعاتو داخلي استحکاک ده مساوي کیږي نیو. ګرانه زده کوونکو نیو چې ده په هره جسم باندې چې مایعات قرار ولري د هغې ضریب ده، یعنې د مایعاتو داخلي استحکاک ضریب ده چې د هر لوښي چې اوبه پکې قرار لري هغه فرق کوي. ضرب د A ګرانه زده کوونکو دلته سطحه ده، یعنې کومه سطحه باندې چې اوبه قرار لري. تاسو شکل ته ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، په دویمه شکل کې وګورئ کوم جسم چې دي هغه سطحه لري، په دې سطحه باندې چې اوبه په تماس راځي دغه سطحه موږ په A باندې ښیو. ضرب د V پر D باندې. ګرانه زده کوونکو دلته B چې ده سرعت ده، چې په کوم سرعت باندې د اول شکل ته وګورئ ګرانه زده کوونکو چې اوبه روانې دي، یعنې په کوم سرعت باندې دا اوبه روانې دي. D هم فاصله ده چې دا اوبه چې اوس روانې دي، یعنې د مایعات داخلي استحکاک چې ده څومره فاصله طی کوي. نو RI مساوي کیږي نیو ضرب د A V پر D باندې، چې RI خپله د مایعاتو داخلي استحکاک ده، نیو چې ده د مایعاتو ثابته ضریب ده، M سطحه ده، V سرعت ده، D هم فاصله ده. راځو ګرانه زده کوونکو موږ بل عنوان څه ده؟ نو موږ د کتلې او وزن ترمنځ رابطه لرو. ګرانه زده کوونکو د دوه جسمونو د وزن تناسب تل د دوه جسمونو د وزن تناسب سره مساوي وي. یعنې څرنګه ګرانه زده کوونکو؟ تاسو اول شکل ته ښه ځیر شئ، په عمودي توګه ځوړند شوي جسمونو په تار کې تعجیل او کشش موږ ټاکو. په اول جسم کې تاسو ځیر شئ، په اول شکل کې دوه جسمونه دي، یو جسم یا کتله ته موږ M1 وایو او دوهمې ته M2 وایو، یعنې تعجیل پیدا کوو. په عمودي توګه ځوړند شوي جسمونو په تار کې تعجیل، یعنې A چې ده خپله تعجیل ده، چې ده مساوي کیږي M1 منفي M2. M1 چې دي زموږ د لومړنۍ جسم کتله ده او M2 چې دي د دوهم جسم کتله ده. تاسو شکل ته ځیر شئ ښه معلومیږي M1 جمع M2. همدارنګه موږ د لومړنۍ جسم کتله او د دوهم جسم کتله ده ضرب د G باندې. ګرانه زده کوونکو G چې دي په دې فورمول کې د ځمکې جاذبه قوه ده، یعنې د کتلې او وزن ترمنځ اړیکه چې دي په عمودي توګه ځوړند شوي جسمونو په تار کې د دې تعجیل چې ده A مساوي کیږي M1 چې کتله ده منفي M2 دا هم کتله ده پر M1 کتله ده جمع M2 ضرب د ځمکې جاذبې قوه باندې. اوس راځو زموږ بل عنوان څه ده په دې جلسه کې؟ ضربه ده. ضربه دا یو مقدار دی چې د ټکر په وخت کې په یو جسم باندې د یو ځانګړي قوه د اغیز وخت ښیي. په دې معنا چې په ټکر کې یو لوري قوه د لنډه اغیز وخت لري او ټیټ قوه اوږده اغیز وخت لري. په دې معنا ښه تاسو فورمول ته ځیر شئ، یعنې ضربه خپله څه ده په I باندې موږ ښیو، یعنې ضربه چې دي I مساوي کیږي F
ضرب ټي باندې. ګرانو زده کوونکو دلته اف سده قوه ده، په کوم قوه باندې چې یو جسم ټکر کوي بل جسم سره، او ټي هم هغه زمان ده چې دغه قوه جسم سره برخورد کوي څومره وخت نیسي تر څو چې دغه قوه ورباندې بیرته رفع شي. نو زمونږ آی یعنې ضربه مساوي کېږي اف ضرب ټي. اف هم قوه ده او ټي هم زمان ده. ګرانو زده کوونکو په ټکرونو یا تصادم کې یا په ضربه کې په عموم کې دوه ډوله ټکر شکل لري، یو ارتجاعي او بل غیر ارتجاعي ده چې په ارتجاعي ټکر کې حرکت او متحرکه انرژي دواړه ساتل کېږي. دا د ټکر څخه مخکې او وروسته د دوی ارزښت مساوي ده. په څه معنا ګرانو زده کوونکو؟ یعنې موږ یو جسم لرو چې دې ته وایو دغه کتلې ته ام یو، یعنې موږ لومړی جسم چې ټکر کړی دې ته وایو ام یو ضرب دې وي یو باندې. په دې معنا چې لومړی جسم په کوم سرعت باندې ټکر کړی جسم دا بیا جمع کېږي ام دوه، یعنې زموږ دوهمه کتله چې ده وي دوه په دوهمه سرعت باندې څومره دي، یعنې لومړی او دوهمه دواړه جمع کېږي دا ارتجاعي ده چې مساوي کېږي. د دې دا خو اوس نوي ټکر ده او بل خوا ته ګورو چې بېرته برګشت کوي. ام یو ضرب دی وي زبر یا وی یو زبر یې لیکو. زبر په دې معنا لیکو چې دا بیرته برګشت ده. جمع ام دوه ضرب دی وی دوه زبر. دغه فرمول چې دي ارتجاعي ده، یعنې په ارتجاعي توګه چې کله ټکر بیرته برګشت کوي، او غیر ارتجاعي چې ده د دغه فرمول له مخې نه موږ کاروو چې یو پر دوه ضرب د ام یو وی یو مربع، ځکه غیر ارتجاعي ده دلته سرعت دوه چنده کېږي. جمع یو پر دوه ام دوه وی دوه مربع دا مساوي کېږي. همدارنګه دې خوا هم یو پر دوه ام یو وی یو زبر مربع جمع یو پر دوه ام دوه وی دوه زبر مربع. دغه دوه فرمول مونږ په ضرب کې په ضربه کې یا په ټکرونو کې لرو چې یوه ارتجاعي ده چې زمونږ لومړنۍ کتله ضرب د سرعت جمع دوهمه کتله ضرب د سرعت مساوي کېږي. همدارنګه لومړنۍ کتله چې بیرته په همغه سرعت برګشت کوي د هغې سرعت جمع دوهمه کتله او د هغې د سرعت برګشت بیرته دلته مونږ معلوموو. دا غیر ارتجاعي چې ده یو پر درې ام لومړۍ کتله ده ام یو هغه د ام یو سی دي لومړۍ کتله ده وي یو سی دي دا د لومړۍ کتله سرعت ده چې په کوم سرعت باندې تصادم کوي یا ټکر کوي. جمع یو پر دوه ام دوه وي دوه کل مربع ده. په دې معنا چې موږ دوهمه کتله ضرب د هغې سرعت سره چې څومره بیرته په کوم سرعت باندې دا ټکر کوي مساوي د یو پر دوه ام یو وي یو مربع جمع یو پر دوه ام دوه وي دوه مربع چې دا د غیر ارتجاعي ټکر یا ضربه فرمول دي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. خو وخت د خدای په امان.